السلام علیکم ورحمت الله محترمینو. الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشاله لره. دوستانو، د الله تعالی یو مبارک ذکر د دې وظیفه نن له تاسو سره شریک کوم. چې کم وخت دا وظیفه کول غواړئ وکړئ، په هغه وخت کې پر هغه ځای به دی الله تعالی هغه دعا قبول کړي. که یو انسان غواړي چې زما دعا دی قبول شي، دا یو عمل، دا یو وظیفه دی وکړي، د هر مقصد لپاره چې دعا وکړي، ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی دعا قبول کړي. او هر خواهش چې فزړه کې لري دعا چې وکړي، فورا یې هغه خواهش پوره کیږي پر هغه ځای باندې. هر حاجت چې لري دعا وکړي، پر هغه ځای باندې حاجت پوره کیږي. او د هر مقصد لپاره، د هر خواهش لپاره، د هر حاجت لپاره دا وظیفه نهایت طاقتور ده، او دا وظیفه نهایت اسانه ده، او دا وظیفه یو مجرب عمل ده، طاقتور عمل ده. د الله تعالی یو بهترین ذکر ده دوستانو، د الله تاسو سره شریک کوم. حدیث کې هم راځي چې دا بهترین اذکارو کې دا یو بهترین ذکر ده. د هغه ذکر وظیفه زه تاسو سره نن شریک کوم. یو ځل یې وکړي، ان شاء الله په زندگی کې به تاسو خپل، په ژوند کې به تاسو خپل انقلاب راولي، او خپل قسمت به خلاص کوي، خپل تقدیر به بدل کوي، هغه هم خاص کر د دیوی وظیفه په برکت سره. حدیث کې راځي تر ټولو سي الله ته خوښ اذکار دي، بهترین اذکار دي، هغه دا دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا څلور اذکار دي. خو زه له تاسو سره په دې څلورو اذکارو کې دا اولین ذکر چې د سبحان الله د دې ذکر وظیفه له تاسو سره شریک کوم. ګوري ډیر اسانه عمل دا داسې نه ده مثلا چې یو کس قرآن شریف زده د هغه کس یې کولی شي، نور کس یې نشي کولی. ګوري زه تاسو ته داسې غټه وظیفه نه ښیم چې فلانکی صورت ووایاست یا فلانکی داسې عمل وکړي، داسې عمل نه، کوچنی وظیفه، کوچنی ذکر چې هر کس یې کولی شي، نارینه زنانه، هر انسان چې قرآن شریف یې زده وي که یې نه وي زده، قرآن شریف یې ویلی که نه ویلی، دا ټول انسانان دا ذکر کولی شي. دا یو اسانه ذکر د سبحان الله. د دې معنا دا ده، د دې په معنا باندې ځان فوکي. سبحان الله، پاکی دی وی الله لره، هغه ذات چې د ټول رب، د ټول دنیا، د ټول عالمیت رب ده، هغه الله پاک جل جلاله ده. نو تاسې د الله تعالی پاکی بیانوي، په دغه وخت کې الله ته ډیر ګران یې. څوک چې د الله تعالی حمد وایي، د الله تعالی ثنا وایي، د الله تعالی پاکی بیانوي، پر هغه ځای چې انسان لاس پورته کې دعا یې قبلیږي. پر هغه ځای چې انسان لاس د خپل حاجت لپاره پورته کې حاجت یې پوره کیږي. پر هغه ځای چې انسان ناسي هر مقصد له الله تعالی څخه وغواړي، هغه مقصد یې پوره کیږي. هر مطالبه یې له الله څخه یې وغواړي، الله تعالی یې پوره کوي. ځکه چې تا د الله پاک جل جلاله حمد، تا د الله پاک جل جلاله پاکی بیان کړی ده. نو دوستانو، د دې عمل له تاسو سره شریک کوم چې سبحان الله دا وظیفه په تاسو څه وخت کوئ. د دې وظیفې ورځ معلومه نه ده، که یې هر ورځ کوئ، خو د دې وظیفې وخت به زه تاسو ته در وښیم چې پر هغه وخت باندې یې وکړئ. دوستانو، د وظیفې وخت ماخستن ده او طریقه یې داسې ده، ورته متوجه سي زه درښیم، بیا پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. ماخستن لمونځ چې مو کله وکړئ، له هغه نه بعد په کور کې که مو اودس و خو ښه خبره، کنې اودس تازه کړئ او 2 رکعاته صلات حاجت په نیت باندې لمونځ وکړئ، صرف او صرف 2 رکعات. له 2 رکعات نه بعد دا وظیفه وکړئ. دا وظیفه داسې د 2 رکعاته صلات حاجت چې تاسو وکړئ، پر هغه ځای باندې ناس 11 واره درود ابراهیمی به ووایاست، اللهم صل اللهم بارک. له هغه نه بعد دا وظیفه تاسو ووایاست 380 واره، 380 واره
په معلوم تعداد سره یې شی د سره کیږدئ، پر هغه باندې یې 380 واره ووایاست. داسې یې ووایاست: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. 380 واره چې ووایاست، په پای کې بیا 11 واره درود شریف، هغه درود شریف چې تاسو په سر کې ویلی ده. له هغه نه بعد دعا وکړئ. دعا په داسې الفاظو وکړئ ښه په توجه سره، خپل ذهن، خپله توجه ټول دې دعا طرف ته راوګرځوئ او کم حاجتونه چې و هغه وغواړئ. انشاءالله الله به ستاسو حاجتونه پوره کړي. د کم شي لپاره چې مې دعا کوله دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. خو یاد ساتئ کله چې د دا وظیفه دا عمل وکړئ، له هغه نه بعد فوراً بسترې ته ولاړ شه، پر راسته طرف باندې بیده شه. پر راسته طرف چې پرېوتې 200 واره قل هو الله شریف ووایه. کله چې د 200 واره وویله، له هغه نه بعد بیا الله ته دا قل هو الله پیش کړه چې الله د دې په برکت سره په هغه ځای کې پروت له ځان سره، یا الله د دې په برکت سره دا حاجت لرم تیرا پوره کړې، او هغه دعا چې کوي هغه وکړه. انشاءالله الله ډېر مهربانه ذات ده چې دا مطالبې به دې حل شي او دا دعا به دې الله تعالی قبوله کړي. تاسو ته ما وویل چې د ماخستن له لمانځه نه بعد دا وظیفه وکړئ. له وظیفې نه بعد له هیڅ چا سره دنیوي خبرې مه کوئ، بې له ضروري خبرو ما سوا، یعنې د مجلس ته مه وځئ، ګپې ته ځان بانډار ته ځان مه ورشریک کوئ. دا عمل چې دې وکړئ، له هغه نه بعد بسترې باندې پر راسته طرف باندې ویده شه او چې پرېوتې هغه د قل هو الله شریف ورد هم وکړه، دعا وکړه. انشاءالله الله ډېر مهربانه ذات ده چې دعا به دې قبوله شي. نو دا و دوستانو زمونږ وظیفه له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړي. ډېره طاقتوره وظیفه ده، ډېره اسانه هم ده. دا وظیفه خپله هم وکړئ، له نورو سره هم شریکه کړئ. تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم.